أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند پنځلسمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره څوارلسمه فته کې موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریشو لښکر د مکې مکرمې څخه رهیسو، کم وخت چې تر جحفې تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوی خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار رهي و، مګر همیشه ویښ او په احتیاط کې و. د معلوماتو دپاره یې مخ ته خلق لیږل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول. اوس چې و بدر ته نږدې سو، دی تر قافلې د مخه سو تر څو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفره څخه چې د اوبو پر غاړه ناست و د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لښکر پوښتنه وکړه. هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا دپاره دې بد وبولم، مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه. ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغلی. هلته د اوښانو پوچې پرتې وې، پوچې یې ماتې کړې، په پوچو کې یې د خرما مندکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلقو واښه دي چې اوښانو کې ورکوي. ابو سفیان پوه سو چې دا خلق د مدینې منورې وه، ځکه په عربو کې هیچا و اوښانو ته خرما نه ورکول بې له مدینې منورې د خلقو څخه. دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډیره وه چې اوښانو ته به ورکول. ابو سفیان ډیر ژر و قافلې ته ځان ورساوه. قافله د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېده واړول او د دریاب د غاړې و غربي طرف ته یې رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاصه سوه چې د مسلمانانو د لښکر په لاس دې ورسي او هغه حال یې د کفارو و لښکر ته ولېږئ کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدی چې ویل قافله خلاصه سوه او ستاسې و راتګ ته ضرورت نسته. اوس چې د کفارو و لښکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی، لښکر د بیرته تلو اراده وکړه، مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې و بدر ته ور نسو. 3 ورځې هلته تیرې نکو، اوښان حلال نکو، کبابونه او شرابونه ونخورو، منځیانې غزلې راته ونه وایي. عرب دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وري، بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه، خو چا د ده خبره ونه منل. نو په خپله اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې دی د هغو رئیس و، د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. نو د بني زهره څخه چې د 300 نفرو په شاوخوا کې وه، یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر سوی او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیلې همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش دپاره دی په دوی کې عظیم و او د ده خبره منل کېده. بنو هاشم هم غوښته چې و مکې مکرمې ته ولاړ سي،
خو ابو جهل ورته ټینګ سو، ویل تر څو چې موږ ټوله مکې مکرمې ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مه جلا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم و او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلي وه او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده، که اوس پاته سي او جنگ وکړي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډېر نفر و مکې مکرمې ته رهي سوه، فقط څو نفره یې د ابو جهل په زور پاته سوه. د پاته نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه هم د جنگ په شوق نه و، بلکې په دې سبب پاته سو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکړي. اوس نو د بنو زهره تر رجوع وروسته د کفارو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې و چې د بدر پر طرف رهي سو، تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوا ورته ویل کیږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه. اوس د مسلمانانو لشکر ته راسئ. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادي زفران کې و چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړی، یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیره سوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سوه چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بله چاره نسته. اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسي چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره سي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نسته که دغه د کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تیرې کړي، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای، د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین و چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاته سوی وای، او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودی هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول. پر دې ټولو سربیره آیا یو چا د دې ضمانت کولای سوای چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کړي چې مدینې منورې ته دی پسې ورنسي او دغه جنگ دی د مدینې و قلاو ته ورنقل نه کړي او مسلمانان دی د خپلو کورو په مابین کې ونه وژني؟ یا هیڅکله دا کارونه لرې او ناممکنه نه وه. که چیرې د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستي، جبن او بېهمتي سوي وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډېر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او ناببره خطرناکه کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې و دغه اوسنۍ او خطرناکه وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افرادو څخه یې د رای او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله درځه دغه خپل راوتل پوره که او موږ ستا ملګري یو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبرې وکړې او کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل ای خلقو مشوره راکئ. دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبرې یې وکړې و ده ته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ. دا وار مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. هغه صحابي چې د دغه قصې روایت کوي وایي د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې
چې هغه خبرې د جنت په حورو او نعمتونو ورکوم. مقداد رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو. په والله موږ به تا ته داسې ونه وایو لکه بني اسرائیلو چې و موسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب ولاړ سئ جنګ وکئ او موږ دلته ناست یو، بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنګ وکئ او موږ هم ستاسې په ملګرتیا جنګ کوو. په والله یا رسول الله که ته موږ د برک الغماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګه در سره ملګري یو تر څو چې ته ورسېږې. اوس نو برک الغماد څه شي دی؟ د دې دپاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوه سو. برک الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې 14 لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټوله هم د اسلام او مسلمانانو سرسخته دشمنانې دي. نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ یوه جنګ ته بیایې او موږ در سره ځو، بلکې که مو 14 لوی او خطرناکه جنګو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو، نه در څخه جلا کیږو تر څو چې و برک الغماد ته ورسېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په خبرو خوشحاله سو او ده ته هم د خیر دعا وکړه. مقداد کښېنستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې هر وار وایي مشوره راکئ؟ ځکه دغه درې مشران چې خبرې یې وکړې د مهاجرینو څخه وه. ابو بکر، عمر، مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د انصارو نظر معلوم کړي، ځکه د لشکر اکثریت دوی وه او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوږو وي. او هغه د عقبې بیعت چې د انصارو سره سوی و هغه هم پر دوی دا نه لازمول چې تر مدینې منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره وجنګیږي. ځکه هغه بیعت داسې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي. نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ای خلقو مشوره راکئ او مقصد یې انصار و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصارو قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او وی ویل یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پوښتنه سره موږ انصار مقصد یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه وویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت به کوو عهد او وعدې در سره کړي دي. یا رسول الله د کم شي اراده چې دې کړې ده هغه عملي که. قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلی یې که ته موږ و دغه دریاب ته په داخلېدو سره امر کې موږ به ستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نسي پاته. موږ هیڅکله په دې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې. موږ په جنگ کې صابره یو، د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادقه یو او شاید الله عز وجل زموږ څخه داسې کارونه در ښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې یې خیږي. موږ د الله عز وجل په برکت رهي که. سعد رضی الله تعالی عنه ډېرې خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا وه چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې یې کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنه په خبرو ډېر خوشحاله سو او وی فرمایل زیری در کوم چې الله عز وجل په یوه د دغه دوو شیانو وعده را سره کړې ده، یا قافله یا لشکر. یعنی مدینې منورې ته ناکامه نه ځو، یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیابه سو. او په والله
لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وظایو ته ګورم. په دغه زیرې مسلمانان هم خوشحاله سوه. ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سوه او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې دپاره راوتلي وه، نه د جنګ دپاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 5 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. یعنی بېشکه چې ته ستا رب د خپله کوره څخه په حق سره ایستلی وې او بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه. د دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري. یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې ته ستا رب و دغه قافلې او جنګ ته د خپله کوره څخه راویستې. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله اراده و دغه قافلې او جنګ ته راووتی، مګر یا الله عز وجل ورویستی، ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سوه چې خرجته من بیتک، ته د خپله کوره ورووتې، بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کوره څخه ورویستې. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړو حال رب عز وجل ښکاره کوي او فرمایي بېشکه یوه ډله د مؤمنانو د دغه جنګ څخه ناخوښه وه، د هغو صرف قافله خوښه وه، نه جنګ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکة تکونو لکم. او ستاسې خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې، بې زحمته، بې اغزیو ډله دې ستاسې وي، یعنی قافله مو غوښته، نه جنګ. ورونو دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کې سته او نه په قصه کې څوک بیانولی سي، ځکه دا پټ حال دی، چاته نه دی معلوم. مګر دغه د زړو حال د زړو مالک په قرآن مجید کې ښکاره کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دي راغلي چې د ځینو خلقو جنګ نه و خوښ او د جنګ اراده یې نه درلوده، مګر انسان بشر او عاجزه دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی: هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و، نه جنګ. خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي وه او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لشکر د 1000 نفرو په شاوخوا کې دی او ټوله هم پوره مسلح دي. 200 د آس سپاره پکښې دي، اوښان یې د لشکر تر شمېر زیات دي، مالی قدرت یې هم ډېر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او څو نفره دي. په ټول لشکر کې فقط 2 آسه لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلي وه. خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړي. په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده، شاته نه ولاړه، د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړي. هغه څوک چې د قافلې په طمع راوتلی و، کم وخت چې جنگ شروع سو بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی. نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه وه، هغو هم د دنیا طمع درلوده، دنیا یې خوښه وه، مګر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول. نو ځکه د نصر او بری مستحق وه. ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسې د الله جل جلاله د دین نصرت وکئ، الله جل جلاله به ستاسې نصرت وکړي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لښکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته وررهي سو او هلته یې و بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر
چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیې دپاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې یې د لارې ملګری و، یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لشکر ته نږدې ګرځېده چې پر یوه سپین عرب پیش سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپین څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه، او په عین حال کې یې د دغه دوو لښکرو پوښتنه هم ځینې وکړه چې چیرې به وي. سپین ږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپین ږیري ویل یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. سپین ږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل سوه چې محمد او ملګري یې په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی، نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي. هغه ځای یې ور یاد کړي چې مسلمانانو اړولي وه، او راته وویل سوه چې قریش په پلانۍ ورځ راوتلي دي، نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای ور یاد کړي چې واقعا قریشو هلته اړولي وه. سپین ږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو. او سپین ږیری د ځان سره وایي د کومو اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانۍ اوبو څخه که د فلانۍ اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نومونه د ځانه سره یادوي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي، او دا توریه په جنګو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونه ویل، صرف د ده یو مقصد و او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې کفار ډېر نږدې دي. خو د دغې ورځې په ماښام کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه استخباراتي ډله ولیږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپلو ملګرو سره وه. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله. هلته یې 2 نفره ونیول چې د قریشو و لښکر ته اوبه وروړلې. دغه 2 نفره یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه مشغوله و او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړه. ویل تاسې څوک یاست؟ دوی ویل فلانی او فلانی. څه وظیفه لرئ؟ ویل موږ د قریشو د اوبو مسؤله نفر یو، موږ یې راولېږلو چې و دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دي؟ ویل د مکې لښکر. مسلمانانو پر اواچول وهیه او ورته وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وایي والله موږ د قریشو د لښکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وایي یا تاسې د ابو سفیان د قافلې څخه یاست او وهیه. تر څو چې هغه 2 نفره و دې ته مجبوره سوه ویل هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو، او دوی پرېښول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغه سو نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهل مو، چې درواغ یې درته وویل پرې مو ښول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریشو حال راته ووایست. دوی ویل قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوة القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دوی څو نفره دي؟ مریانو ویل ډیر دي. ویل عدد یا شمیر یې څو دی؟ ویل حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل د ورځې څو اوښان حلالوي؟ ویل یوه ورځ نه او بله ورځ 10.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل قریش د 900 او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشرافو څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چې ورونه او د ربیعه زامن وه، ابو البختري ابن هشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمه ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعه ابن الاسود، ابو جهل ابن هشام، امیه ابن خلف او نور هم د قریشو مشران وریاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپلو اصحابو ته مخ ور واړاوه، ویل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راغورځولې دي. خیر، په دغه شپه چې مسلمانان په عدوة الدنیا کې دي د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسوه چې مسلمانانو ته یې یو څه اسانتیاوې جوړې کړې چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودې او اوبو ته یې ضرورت درلودی، نو الله عز وجل دونه باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي. نور تکلیف او ضرر یې نه ورساوه، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اورېدی چې ریګن مځکه په سخته او کلکه سوه او تګ پر اسانه سو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډېر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړه. کفار تر میدان جنګ پورې په خټو کې ولاړه چې په خټو کې تګ کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنگ و منطقې ته ستړي او هلاک ورسېده او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران و. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر اسانه سو. او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالبه سو. په دغه شپه ټول بیده سوه. دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه راباندې غالبه سو چې بیده به سوم او توره به مې د لاسه څخه ولوېده. او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه څخه ولوېده 7 واره راته پېښ سو. نو ټول مسلمانان بیده سوه، حتی پیردار یې هم بیده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در په یاد کړئ چې الله جل جلاله پر تاسې د خوب حالت راوستی، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو. دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسې د امن او تسکین دپاره وه، او الله جل جلاله د اسمانه اوبه در باندې نازلې کړې چې په دغه اوبو مو پاک کړي او ستاسې څخه د شیطان نجاست لرې کړي او ستاسې په زړو کې قوت در واچوي او په هغه اوبو سره ستاسې قدمونه ټینګ کړي، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه وه، تک پر سخت او مشکل و، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه سوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیابه سي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه وه. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کړي چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبو ته ورسیږي او کفار دې ته نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تیر ماخوستن کې د بدر د هغه نږدو اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندې ودرېدی او ویې ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه؟ موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو؟ او که دا جنگ دی دلته چم، حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا جنگ دی، دلته حیله او فکر پکار دی. حباب رضی الله تعالی عنه وویل: نو دا ځای د اړولو دپاره مناسب نه دی. موږ باید د هغه څا سره واړوو چې هغه و قریشو ته نږدې دی او د شاوخوا نور څاهان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څا نسي پاته.
نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه فکر دی. او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د دغه ځای څخه بار سوه څو هغه اوبو ته ورسېده چې و دښمن ته نږدې وې. نیمه شپه وه چې دلته یې واړول. اهان چې شا په دغه منطقه هغه یې پټ کړه بې له دغه د دوی د څا څخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د دغه څا سره د اوبو یو حوض جوړ کړئ او د اوبو یې ډک کړئ، ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکښل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې وه دغه څا ته حوض جوړ کړئ او د څا څخه اوبه راکاږي، حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د مسلمانانو د فکر سوی وي. نو ویل یا رسول الله حالات خو دغسې دي چې ته وینې، یعنې دغه دوی اوس د جنگ سره مخامخ یو او زموږ مسلمانانو وروڼه په مدینه منوره کې ثبته سوي تا دغه مخالفې وي. هغو فکر کاوه چې ته قافلې ته وروځې، دا یې په فکر کې نه وه چې جنگ دې پیښ سي. قسم په الله که دوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې، دوی به نه وای پاته سوي. نو که ستا تا دپاره یوه منا چې په عربي کې ریش ورته وایي نوکو جوړه چې ته په هغه کې یې، او د سپرېدو دپاره به هم اوښه درته ودروو او بیا به موږ د دښمن سره مخامخ سو. که موږ په جنگ کې کامیابه سو دا هغه شی دی چې موږ په خوشحاله کیږو، او که حالات د دغه څخه مخالف وه، یعنی د شکست حالت و، پر اوښ به سپور سې د هغه قوم سره به یو ځای سې چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نوی زیات، او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هېڅکله به نه وای پاته سوي، نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد در سره کوي. ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه وه راوتلي. د دوی او د دوی د دښمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو پر یوه لوړه غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې جنگ میدان ته رسول الله صلی الله علیه و آله لپاره عریش جوړ کړي او د انصارو د ځوانانو څخه یوه ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې دپاره ودرېده. رسول الله علیه وسلم خکر د دپاره جوړ او آماده کړ، بیرغونه یې تقسیم کړه او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي، او هلته یې په خپل لاس سره و ځینو ځایو ته اشاره کول او ویل به انشاء الله سبا د فلاني د وژلو ځای دغه دی او د فلاني د وژلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره کړه او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینانه ډک وه تېره کړه. ځانونه یې یو څه هوسا کړه. امید و چې په سهار کې د خپل رب د طرفه شالۍ زیر په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د 2 کال د روژې د میاشتې 18 شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوا په هغه خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار سو د قریشو جنګي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغلې، ویلې ده چې اوبه نسته. نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حوض ته د اوبو څښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوبه وڅښي. هر چا چې د دغه حوضه څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنګ کې ووژل سوه، بې له حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل سو او په وروسته کې بیا ایمان راوړی او ښه صادقه مسلمان سو. کم وخت چې به دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي، نو بیا ویل
قسم مې دې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کم وخت چې قریش سره ځای پر ځای سوه نو یې عمیر ابن وهب ولېږئ چې ولاړ شه د مدینې منورې د لښکر معلومات وکړه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس سپور سو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لښکر ته راغلی. ویل د مدینې لښکر زیات او کم پکښې 300 نفره دي، مګر تاسې ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو بیا کمین نه وي نیولی یا خو بیا د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس سپور سو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی، مګر یا معشر القریش، دوی داسې قوم دی اسلحه ورسه او نه دود ځای دوی د تورو، نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه دې یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسې کې د دوی په شمېر خلق ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمیر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بې له تورو نوره اسلحه نسته او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس به جنگ در سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسئ وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسې کې دونه نفر دوی بیا نو لپاره په څه خوا او مزه چې د عمیر د خبرو مقصد دا سو چې جنگ پرېږدئ او درځئ. دلته نو د پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته چې غوښته یې د مکر بې له جنګه بیرته مکې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابوالولید، ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي. آیا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه سوه، نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمرو بن الحدیت پله غاړه. عمرو بن الحرمي هغه سړی و چې په سریة النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنگ څخه خلاص که. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا ویل ابن لیه ته ورکه. لیه ابو جهل مور و، یعنې ته و ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بې له د ابو او عتبه ابن ربیعه دی. ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سئ، څوک وژنئ؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنئ. او چې دوی مړه کړو بیا نو څه پیښیږي؟ هغه دا پیښیږي کم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور و قاتل، د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبا به په مکه کې ما ته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مو بد راځي. نو مکې ته درځئ، محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدئ. که هغو ووژي دا هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی، هغه خپله زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابوالحکم، زه و تا ته عتبه د دغه مسئلې دپاره رالیږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي. نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسو کې د ده دی مضیفه بن عتبه و او هغه په مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و. ورونو دارانو د هر یو کوښښ دا دی چې دی د ټوله مکې مکرمې عمومي مشر سي، ځکه مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی. هو
د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نسته. نو اوس د مشرتوب دپاره موقع برابره ده او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي. او ابو جهل د مشرتوب دپاره موقع پیدا کړه، ځکه خلق د جنگ یا تګ دپاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالبه نسی. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتی. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحضرمي ورور و چې د عبدالله ابن جحش د سریې د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل سوی و، او اول هغه سړی و چې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. قصه یې مخکې بیان سوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتی او ورته ویل یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی، غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوځي او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي، او ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی سو، نو ولاړ سه د خپل ورور د بدلې اخیستان وکړه. عامر هم واقعا خفه سو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي. نو د لښکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي، وا عمره وا عمره، ځکه د ورور نوم یې عمر و. او ویل زما او تاسې ځئ، په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای، انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښې. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سوه، او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه سوه. کم وخت چې مشرکان د عدوة القصوا څخه رابار سوه او تر غونډۍ راواوښته او دوو لښکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي دغه قریش دي فخر او سره راغله، ستا مني کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربیعه په قریشو کې ولیدی چې پر سره اوښ سپور و، ویې فرمایل که د قوم په یوه نفر کې خیر وي، هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي. که د ده خبره منلې وای، لار یې ورښول. او نو دواړه لښکره د عدوة الدنیا القصوا په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لښکر دې ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لښکر یې د پخوانیو جنګو پر طریقه چې لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نه کوي جوړ. ورونو تر دې د مخه چې به همیشه جنګونه کېده، لښکر 5 حل کېدی، مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه، بلکې د ټول لښکر څخه یې یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکر صف برابروي، یوه عجبه واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې یوه لښته وه او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یوه سړي راغلی چې نوم یې سواد و او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد. او تر د هاخوا چې پر بیا سړی تر څه د باندې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر نس په لښته وواهه او ویل په صف کې ودرېږه یا سواد. سړي عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوږ دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دانس ووهه. خدا وایي خودم بدله قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایې، دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خدا بیا زما حق دی، خوږ یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا د ده حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لڅ کړي، ځکه د هغه سړي نس لڅ و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نس یې مچ کړي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړ؟ سړي ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر دعا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کم وخت چې د لشکر صفونه جوړ سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر و لشکر ته بیان کړ. ویل جنگ به تر هغو نه شروع کوئ چې زما آخري امرونه درته رانسي، او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمیل کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز لطفا کتاب واړوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې مو کفار په غشو ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ، حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظونو ټولۍ د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبدالاسد المخزومي و. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغروره سړی و. دا د قریشو د لشکره څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه اوبه څښم یا به یې ورنړوم او یا به د دغه حوضه وژېږم. دا د کفارو د طرفه و چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع سوه. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په توره ووهه او پښه یې د پونډۍ پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو طرف ته وینې فوارې وهي او غذار سو، خو په پروتې د حوض وخوا ته ورسکېږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سر د تورې بلو پر وکړي مړ یې کوي. اوس نو دغه د په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو څرنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ په راتلونکو بیاناتو کې ډېره ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره در وښیم. ستاسې دې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنګو کې جنگ لاس په لاس د تورې او نیزې وهل وه. د نن ورځې پر ډول توپ، طیاره، توپک او بمان نه وه. نو د جنګو عادت داسې و کم وخت چې به دوه لښکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یوه طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس سپور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل. په دغه اشعار به د ځان او د خپلو او د صفت کاوه چې موږ توریالي او میړني یو. په میدان کې به ودرېدی او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کړي. د دې کار څخه به د دغه فارس او پهلوان دوه شیه مقصد وه.
یو دا چې په دغه کار سره بیا خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس په سترګه ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاتې سوي وه. او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لښکر څخه بیره لرې کړي، حماس او دلاوري پکښې پیدا سي. نو د دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغسې د اشعارو په ویلو په غرور او کبریا ور ووتی، لکه د نن ورځې کشتي یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنگ شروع سو، په تورو به سره وهل، هر یوه به د پهلوانۍ حرکتونه، حملې او دفاع، چالاکي او چسپاندي ښکاره کول، تر څو چې یو به ووژل سو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لښکر پر لښکر حمله وکړه، عمومي جنگ به شروع سو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې سوې ده، او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلواني وویل سي، دغه د دوو پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. بیرته قصې ته راسه. د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه 3 پهلوانان راووته، چې دا نفر د قریشو د هغه شوف فارسانو او سردارانو څخه و، او ټوله د یوې کورنۍ څخه و. دغه نفر عتبه ابن ربیعه او د ده ورور شیبه ابن ربیعه، او دریم د عوی چید ابن عو. 3 نفره چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. او ویل څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه 3 نفره ورووته، چې یو یې عوف ابن الحارث، او بل یې معاذ ابن الحارث او عفراء رضی الله عنه، او دریم یې عبدالله ابن رواحه و. د انصارو څخه دغه 3 نفره د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې دپاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل، نو یې پوښتنه ویل تاسې یاست؟ انصارو خپل ځان ور وښول، هر یوه خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسې سره کار نه لرو، بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا یې نارې کړه یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عبیده ابن الحارث، چې د رسول الله علیه و آله وسلم تا زوی و، یا حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا و، یا علی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. ور ولاړ سئ. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قرباني په خپلو اقرباو ورکوي. دوی ورووته، او کم وخت چې د کفارو مخ ته ودرېده، هغو ورته وویل تاسې څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم ور یاد کړي. کفار ویل هو، تاسې زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع سو. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات و، د عتبه سره مقابل سو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل سو، او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل سو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه، ډېر ژر یې ووژل. مګر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د تورې وارې وکړي. دواړه زخمي سوه او پر ځمکه ولوېده. په دواړو کې روح شته او ژوندي دي، خو د ولوېده. علي او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي، او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه یې پرې سوې وه د مسلمانانو لښکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غذا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته تله، په لار کې وفات سو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړي وه. کفار نوره مبارزه او پهلواني نه غواړي، ځکه 3 سرداران یې په یوه ور د لاسه ورکړه، چې دا و کفارو ته ډېره سخته ضربه وه. د دغه مبارزې آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدۍ او بدبختۍ شروع وه. په یوه وار یې 3 نامتو فارسه او مشران د لاسه ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله، او په یوه وار یې پر مسلمانانو هجوم وروړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار
یو ځایي حمله کوي نو یې عجبه امر وکړي. ویې فرمایل ټول مسلمانان پر زنګنو کښېني. کفار ورته ګوري او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او ځغستل به، بیا به حمله کول او ځغستل. لکه زموږ په د چړو جنگ چې وجه په عربي کر و فر وایي. وارې وکه او وځغله، بیا وارې وکه او وځغله. د عربو په جنگ کې دغه طریقه زده وه، نورې طریقې نه وې ورته معلومې. مګر اوس یو صف د جنگ دپاره پر مځکه ورته ناست دی او جنگ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنگ دی، مګر دا په جنگ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهي وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر امر کوي چې پر زنګنو کښېني او خپل ځانونه د غشو څخه په زغرو سره ساتي. حتی مسلمانانو پوره زغرې هم نه درلودې، ځکه هر درلوده ځان او د بغل ملګری یې په ساته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پرېږدئ چې کفار حمله وکړي، که په غشو ته لاس ناست اوسئ او ځانونه په وخت چې کفار نږدې درته راغله په یوه وار ټوله پر راوغورځئ، د یوه سړي حمله پر وکړئ. د عربو دا قسم جنگ نه و زده. هغه یوه معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنګېده. خیر، ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کیږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غشو یې ولئ. پر مسلمانانو د هره طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر مريي چې مهجع نومېدی یو غشي ومشتی او شهید سو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مريي مهجع اول شهید دی او دوهم غشي چې ویشتونکی یې نو معلوم او څوک نسو پوه چې د کومه طرفه راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنه ومشتی او هغه هم شهید سو. دغه دوه نفره د بدر د غزا اول شهیدان دي. او بیا پس له جنګه د دغه حارثه رضی الله تعالی عنه مور و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغله او ژړل یې، ویل یا رسول الله د حارثه د حاله مې خبره که، ځکه حارثه د مخه تر دې چې جنگ شروع سي ووژل سو او په نامعلومه غشي وویشتل سو. دا هم نه وه معلومه چې چا وویشتی. نو مور یې خفه وه ځکه زوی یې په جنگ کې ګډون هم ونه کوي. نو دا په تشویش کې وه چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی که یا. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل د حارثه په حال مې خبره که، که په جنت کې وي خو صبر به وکړه، او که جنت څخه وي د مور زړه دی. نو که غیر له جنت څخه وي الله عز وجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا، د ځان وهل او کالي څیرل وه، او دغه کارونه لا تر دغه وخته نه وه حرام سوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه لو خبره ورته وکړه او ویې فرمایل یا ام حارثه ویحکې، ایا ته لیونۍ سوې؟ د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی بلکې 8 جنتونه دي، او ستا زوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسېدلی دی. ورونو، دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنگ کې شهید سي، دغه مقام ورکول کیږي. نو ام حارثه خوشحاله سوه او رهي سوه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته ښه ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوس نو جنگ شروع کړ. اصحاب کرامو هم شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل او دی علیه الصلاة وسلام و هغه خپل ځای ته چې د لشکر تر شا یا د لشکر تر څنګ جوړ سوی و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا ولاړی. هلته لمونځ او دعا کوي ځکه چې اوس جنگ شروع دی او د جنگ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وظیفې ورسپارلې وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي، وایي الهي هغه وعده چې دې را سره کړې ده هغه را پوره کړې. د دغه دعا په وخت کې هلته جنگ ډیر شدید سو او د جنگ ژرنده په ډیره تیزی سره ګرځېده. جنگ و هغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپل دعا کې وایي الهي
که ته نن ورځ دغه مسلمان هلاک یې بیا نو په مځکې ستا د عبادت دپاره نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کوي، خپل رب ته عجز او زاری کوي. دونه عجز او دعا یې وکړه چې تر دغه د مخه یې هیڅکله په دعا کې دونه ډیروالی او عجز نه و کړی. دونه دعا یې وکړه چې د اوږو څخه یې پټو ولوېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پټو پر اوږو ورپورته کوي او ویل یا رسول الله، قسم په الله چې ستا رب تا نه کښته کوي او نه ذلیله کوي. دعا او خپل ډېر عجز. په دغه وخت کې الله عز وجل و ملائکو ته امر وکړي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکړي. الله عز وجل د سورة الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي: اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه وخت در په یاد که چې ستا رب و ملائکو ته وحی وکړې چې مؤمنانو ته ووایي چې بېشک تاسې سره یم. نو ای ملائکو تاسې هغه کسان ثابت کړئ چې مؤمنان دي او ژر به بې کسانو په زړو کې واچوم چې کافر عز وجل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازلې کړې چې زه به زر ملائکې پرله پسې ستاسې د کومک دپاره در ولېږم. الله عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي: انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. یعنی بېشکه زه کومک کوونکی یم ستاسې سره په زرو ملائکو چې پرله پسې به در تلونکي وي. یعنی په یوه وار سره نه راځي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه پریشانۍ چې یوړي او بیا یې سر راپورته کوي، ویل یا ابابکر زیری در کوم، دغه جبریل دی راغلی او د آس پر پښو یې ګرځ پروت دی. او په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابابکر درک الله نصرت دغه دی چې د آس قیزه یې نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرځ دی. ملائکې راغلې چې په دغه جنګ کې ګډون او تر غزا کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنګ یې هم کړی وي. په هیڅ جنګ کې او هیڅ کله نه د پیښه ملائکو جنګ کړی وي. غزوة البدر اوله معرکه او اول جنگ دی چې په هغه کې ملائکې جنگ کوي، ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې د اول وار دپاره پیښیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره یې اغوستې وه او دغه آیات شریف یې وایه: سیهزم الجمع ویولون الدبر، چې دا د سورة القمر 45 نمبر آیات دی. یعنی ژر ده چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته به په جنګ کې شاوې ور وګرځوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو مټ خاورې واخیستې، مخ پر قریش ودرېدی او ویې ویل: شاهت الوجوه. او دغه خاورې یې د کفارو پر طرف ور وغورځولې. د مشرکانو د لښکر ځینې کفار چې بیا په وروسته کې مسلمانان سوه، هغه وایي: په والله په موږ کې داسې څوک نه سو پاته چې و سترګو، پزې او خولې ته دې دغه یو مټ خاورې نه وي رسېدلي، او هر یوه د دغه خاورو په سبب سترګې موښلې. او د دغه خاورو ویشتلو په باره کې الله عز وجل د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي: وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، کم وخت چې تا دغه ویشتل وکړه، دغه ویشتل تا نه دي کړي مګر الله دغه ویشتل کړي وه. ځکه د بشر ویشتل داسې چې یو مټ خاوره دې د پوره ښکر و سترګو ته سېږي، دا ویشتل د الله عز وجل ویشتل وه. په دغه جنګ کې بشر یا مسلمانان یوه آله او وسیله وه، خو په حقیقت کې د دغه جنګ ترتیب د الله عز وجل د طرفه څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل آخري اوامر ولښکر ته صادروي او ویې فرمایل: ټینګ ودرېږئ، قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی، هر هغه څوک چې نن ورځ کفارو سره وکړي او په داسې حال کې ووژل سي ور دښمن ورنوي او د تیښتې په حالت کې نه وي، الله عز وجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کړي او هغه جنت ته ورسي چې بر یا عرض د آسمان ځکې پر اندازه دی.
دلته یو صحابي ولاړ و چې نوم یې عمیر ابن الحمام و او یو څو دانې خرماوې یې په لاس کې وې چې خوړلې. ویل یا رسول الله څنګه دې وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وفرمایل یا عمیر والله یو ستاسې څخه نه وژل کیږي مګر هغه داسې جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. عمیر ویل بخن بخن دا عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کیږي چې یو شی برابر وي. نو عمیر ویل بخن بخن. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په څه سبب دې دا ویل؟ ده ویل زما او د جنکې نس بیل دغه کفار مې ووژنې. والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه د دغه جنت د اهله څخه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته د دغه جنت د اهله څخه یې. عمیر و هغه خرماو ته وکتل چې د ده په لاس کې وې او ویې ویل که دونه صبر وکم چې دا خرماوې خورم دا ډېر اوږد ژوند دی. نو یې هغه د لاس خرماوې وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه. نور یې هم مړه کړه او دی هم شهید ووژل سو. عمیر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی. دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اطاعت او پر جنت و. دونه صبر یې نه وکړي چې دغه څو دانې خرماوې وخوري. ویل دا ډېر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو چې ملت ته ورځغلي که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفرا ده د رسول الله علیه څخه وکړه یا رسول الله رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوښیه څخه خاندي، یعنی د بنده په کم حال خوشحاله کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دشمن په مابین کې لڅ غوټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوستې وه وکشه او ویې غورځول، توره یې واخیسته او په دشمن ورننوتی. تر هغو یې جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکړي چې هغه هجوم سوی و، حماس یې پاشل سوی و. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډېر اثر وکړي. ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې وه، د مخه دوی ناست وه، خو اوس د خپل اعلی قومندان د امر سره سم یې په یوه داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دښمن ته مسلمان په سر اوښته، هغو غاړې کولې او دې یې بیا نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی غره اغوست ولاړ دی او په پوره یقین او صراحت سره وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. نو مسلمانانو ډېر شدید جنگ او ملائکو کومک کاوه. د بدر غزا کې ملائکو داسې ګډون کړی دی چې جنگ یې هم کاوه. ځکه پس له هغه څخه چې جنگ خلاص سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په غوږ هغه کسان چې وژلي او هغه کسان چې ملائکو وژلي دي سره وپېژنئ. د وژل سوو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوځلو په آثارو او علامو پسې وګورئ. پر هر مړي که د سوځلو علامه وه هغه ملائکو وژلی دي. ځکه ملائکو په کرام موږ په څو کسان کتل، رښتیا هم داسې کسان وه چې سوځل سوي وه. ابن سعد د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یوه سړي سر پرې سو، خو دا به نه وه معلومه چې چا وواهه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د مسلمانانو یوه سړي د مشرکانو په یوه سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخې د وهلو آواز واورېدی او د یو چا غږ یې واورېدی چې ویل یې را د مخه څه حیزوم، او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د ده مخ ته و سر یې پرې سو. هغه مسلمان دغه قصه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا وایه دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه وه چې خپل ملګري ته یې ورنارې کړه او بیا یې کافر وواهه. ابو داود المازني رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم، د مخه تر دې چې زما تور ور ورسېږي د ده سر په هوا سو. زه پوه سوم چې دا د بل چا واری و چې سر یې ور پرې کړي. مقصد دا چې د بدر په غزا کې ملائکو عملي ګډون کړی دی،
بې له بدر څخه بل هیڅ داسې جنگ نسته چې په هغه کې د ملائکو په خپله جنگ کړی وي، فقط دغه یو د بدر جنگ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون کړی. هو د حنین په ورځ ملائکې د جنگ میدان ته حاضرې سوې، خو جنگ یې نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نصر د ملائکو د طرفه نه دی. په جنگ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو دپاره فقط یو اطمینان او زیری و چې مطمئنه اوسئ تاسې کامیابه یاست او شکست نه خوري، مګر نصر او بری د الله عز وجل د طرفه څخه دی. وما النصر الا من عند الله. ابلیس علیه اللعنه لکه د مخه چې مو درته وویل چې د سراقه ابن مالک په قیافه د مشرکانو سره راغلی و، او د اولې ورځې څخه بیا تر اوسه نه و ځینې جلا سوی. اوس چې ملائکې او د هغو هغه کارونه ولیده چې په مشرکانو یې کوي، میدان یې پرېښاوه او رهي سو. حارث ابن هشام چې تر اوسه هم د سراقه خیال پر کاوه پورې وموښتی چې چیرې ځې. ابلیس پر ځګر وواهه، هلته یې وغورځاوه او دی بیا په تېښته سو. مشرکانو ورته ویل چیرې ځې یا سراقه؟ آیا تا نه ویل چې زه ستاسې ملګری یم او ستاسې څخه نه جلا کېږم؟ ابلیس ویل زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ، زه د الله څخه بیریږم او الله د سختو عذابو خاوند دی. او بیا په تېښته ولاړی. د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه اللعنه و کم سو، او د مشرکانو په لښکر کې د ماتې او وارخطایي علامې ښکاره سوې. د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي، او جنگ و پای ته نږدې کیږي. د مشرکانو څخه یو یو په متفرقه ډول د میدان جنگ څخه وځي او مسلمانان په پسې دي، یا یې وژني یا یې بندیانوي. مګر لوی طاغي د دې امت فرعون ابو جهل کم وخت چې په خپل لښکر کې د اضطراب علامې ولیدلې، کوښښ کوي چې دغه د ریګو کوټه د دغه سیل په مخ کې ودروي، او غوښته یې چې خپل لښکر دلاوره کړي. نو یې په کبر او غرور و خپل لښکر ته وویل پام کوئ چې د سراقه خیانت او تېښته په تاسې کې وارخطایي پیدا نه کړي. هغه د محمد سره دغسې وعده درلوده. او پام کوئ چې د عتبه او شیبه او ولید مرګ مو وارخطا نه کړي، د هغو څخه تلوار وسو. زما د پلات او عزا سره قسم وي چې موږ به تر هغو پورې ولاړ نسو تر څو دوی په رسیانو ونه تړو. او زه نه غواړم چې ستاسې څخه د یو څوک د دوی څخه یو څوک ووژني، یعنې وژنه یې مه، بلکې دغسې ژوندي یې نیسئ د پاره د دې چې دغه د دوی بد عمل و دوی ته ور وښیو. مګر ډېر ژر و ده ته د دغه خپل طغیان او تکبر، لویۍ او خودبینۍ حقیقت ورښکاره سو. لږ وخت نه و تېر سوی چې د ده لښکرې د مسلمانانو د هجوم و مخ ته سره پاشل کېدې. هو په خپله د ابوجهل پر شاوخوا د مشرکانو دونه ډلې د ده د ساتنې دپاره ولاړې وې لکه پر ده چې د تورو قفس راګرځېدلی وي او د نیزو ځنګل پر جوړ و. مګر د مسلمانانو طوفاني هجوم دغه د تورو قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل یې وریبی او سرکشه ابوجهل ښکاره سو. مسلمانانو دی ولیدی چې پر آس سپور دی او شاوخوا ګرځي، خو مرګ په دې انتظار و چې د ده وینې د دوو انصاري ځوانانو د لاسه څخه وچښي. د انصارو څخه دوه نوي ځوانان چې یو یې معاذ او بل یې معوذ نومېده. ورونو په دغه نومو کې د سیرت په کتابو کې اختلاف سته. څوک وایي معاذ او عوف نومېده چې دواړه د عفرا رضی الله عنها زامن، چې د معاذ و چې د عمرو بن نوح زوی او بل یې معوذ نومېدی چې د عفرا زوی و. موږ به دلته هغه روایت بیان کو چې معاذ او معوذ و. دغه دوه تازه او د لږ عمر ځوانان و. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او قطار کې ولاړ وم چې خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې و یوه طرف او کاله عمر رمع هلکان او تازه ځوانان دي. او دا هغه هلکان دي چې د جنگ په شروع کې کم وخت چې عتبه او ولید د مبارزې دپاره پهلوانان وغوښته دوی ور ووته و جنگ ته په ډېر شوق کې دي.
نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې جنگ شروع سو خپل شاوخوا ته مې وکتل و دواړو بغلو ته مې ځوانان هلکان ولاړ دي. زما په زړه کې دا غوښتنه او آرزو وه چې کشکې مې وڅنګ ته تر دوی یو څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای. داسې څوک وای چې په جنگ کې یې عادت او تجربه درلودلی او دا داسې هلکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار دپاره د جنگ میدان ته ورځي. صحیح ده ځوانان دي، احساسات او حماس لري، د جنگ شوقیان دي، مګر په ژوند کې دا اول وار دی چې جنگ کوي، د جنگ تجربه نه لري. خو دا یو رانږدې سو، قرار یې په غوږ کې راته وویل نه غواړي چې د ده هغه بل ملګری یې واوري، متوجه سئ. انا لوګانې لري. نو یې په غوږ کې راته وویل اکا ته ابوجهل پیژنې؟ ما ویل هو. ولې د هغه پوښتنه کوې؟ ویل اورېدلي مې دي چې ابوجهل هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر هر چا زیات آزار ورکړی دی. ما ویل هو دا صحیح ده. نو ده ویل راویښه. ما ویل د چیش دپاره؟ ویل قصیدات وي زما د نه اختیار د لاس کې دی، که مې ولیدی تر هغو به زما سایه د ده د سایې څخه جلا نه سي تر څو چې په موږ کې هغه څوک مړ نه سي چې د مخه یې اجل پوره سوی وي. دا څونه همت او مړانه ده، غواړي چې د کفارو د لښکر مشر ووژني. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه په تعجب کې سوم او ځوان ته مې وویل که مې ولیدی در وبېښیم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان را نږدې سو او په غوږ کې یې هغه خبره راته وکړه چې هغه بل راته کړې وه. عبدالرحمن وایي د مخه زما د زړه غوښتنه ده چې وڅنګ ته مې تجربهناک او په جنګ پوه خلق ولاړ، مګر چې د دوی دغه همت او مړانه مې ولیده خوشحاله سوم چې دوی غوندې همتناکه ځوانان مې وڅنګ ته ولاړ دي. ورید په جنګ ته غاړه او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لښکر مشر ووژني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته ابوجهل ښکاره سو چې پر آس سپور په خلقو کې ګرځېدی، مګر داسې معلومېدی لکه درخته په ځنګله کې، یعنې د ده د ساتنې دپاره شاوخوا ډېر خلق پر راګرځېدلي وه. په ځنګله کې هم درختې ډېرې وي، نو د ابوجهل پر شاوخوا هم ډېر خلق وه، ځکه دی د لښکر مشر او د کفارو په لښکر کې هغه مهم سړی و. نو خود مشرکان پر ده راګرځېدلي وه چې پر هره خوا دی حرکت کوي، مشرکان ورسره دي او ساتي. نو مې و دغه دوو ځوانانو ته وویل هغه پوخ سپین ږیری سړی ویني چې شاوخوا خلق پر راګرځېدلي دي؟ دوی ویل هو. ما ویل دغه هغه سړی دی چې تاسې یې پوښتنه کول. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما لا خپله خبره نه وه پوره کړې چې دوی لکه دوه په هغه ته حس وه، هر یو کوي چې تر هغه وردمخه څو د کفارو و لښکر ته ور ورسېده. هغه خلق چې د ابوجهل پر شاوخوا وه پورې وهي، څو ابوجهل ته لار پیدا کړه. کم وخت چې ابوجهل ته ور ورسېده دواړو وارې پر وکړي، یوه هم په توره ووهه او بل هم. ابوجهل غزار سو. دا د برېښنا په شان یوه نابوبره حمله وه، تر څو چې خلق پوهېده چې څه قصه ده، دوی خپل مقصد حاصل کړی و. د کفارو لښکر په حیرت کې دی، ځکه هیچا د دغه نابوبره هجوم تصور نه کاوه. ابوجهل غزار سو، څه هم مړ نه دی، روح پکښ دی، خو وینې فوارې ځینې وهي. او بیا دغه دوه ځوانان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله. د ابوجهل د وژلو حال یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې په تاسې کې کم یې ووژي؟ هر یې وویل ما ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خپلې تورې مو د وینو څخه پاکې کړي دي؟ دوی ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تورو ته وکتل، ویل تاسې دواړو وژلی دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوجهل صلبه یعنې د ده پاته معاذ ابن عمرو ابن الجموح ته ورکړه، ځکه معوذ ابن عفرا په دغه جنګ کې شهید کړه سو. په جنګو کې دا قانون و چې د وژل سوي سړي پاته سامان د هغه د قاتل و. اسحاق د معاذ عمرو ابن جموح څخه روایت چې معاذ وویل د قوم څخه مې واورېده چې دغه ابوجهل دی. او ابوجهل داسې و لکه یوه درخته چې په ځنګله کې د ډیرو درختو په مابین کې ولاړه وي او څوک نسي تللی. د مشرکانو تورې چې ابوجهل د ده د ساتنې دپاره راګرځېدلې وې د دغه ډیرو درختو سره مشابه کړه.
او مشرکانو ویل و ابوالحکم ته څوک نسي ورنږدې کېدلی. ما چې دغه جمله واورېده ما دا د ځان وظیفه وګرځول چې زه به دی وژنم. نو د ده و طرف ته ورنږدې کېدم تر څو چې موقع برابره سوه. حمله مې پر وکړه، په توره مې وواهه چې د دغه ضربې سره یې پښه د پونډۍ په نیمایي کې په هوا سوه. او وایي د ده زوی عکرمه پر اوږه په توره ووهلم چې لاس مې په اوږه کې پرې سو، مګر پوست یې پاته و. د دغه پوست په واسطه مې لاس په اوږه ځړېدی. څرنګه چې په جنګ داسې مشغوله وم چې لاس یې راڅخه هیر کړي. د دغې ورځې ډېره حصه مې په دغه پرې سوي لاس جنګ کاوه او پرې سوی لاس به مې په دا بل لاس شاته اړاوه. کم وخت چې دغه پرې سوي لاس ډېر تکلیف راکوي نو مې پښه پر کښېښول او ځان مې لوړ کش کوي تر څو چې لاس مې د اوږې څخه پرې سو. ورونو دغه معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخته پورې ژوندی پاته و. او معاذ وایي په دغه وخت کې معوذ ابن عفرا رضی الله تعالی عنه پر ابو جهل چې زخمی پروت و راغلی. د تورې داسې واره یې پر وکړي چې د مرګ یې کوي. پر دغه حال چې په هغه کې لا یو څه ژوند و پرېښاوه او معوذ تر هغو جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. سبحان الله، د واقعي مسلمان همت او شجاعت دغسې او دغونه وي. د 14 کلو هلوکان وه، دغه همت او مړانه. کم وخت چې ابو جهل ووژل سو کفارو په تیښته شروع وکړه و هر طرف ته ځغلي، ځکه مشر او قومندان یې ووژل سو. کفار تښتي او مسلمانان تر شا په پسې دي، حملې پر کوي. په دغه وخت کې کفار هم وژل کیږي او هم اسیر او بندیان نیول کیږي او ځینې یې ځغلي. 80 نفره کفار ووژل سوه او 80 نفره ونیول سوه. که جنګ خلاص هغه چې ووژل سوه او هغه چې بندیان بندیانېده بندیان سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک وګوري چې جهل خبر ته راوړي تقولا او په ابو جهل پسې په میدان جنګ کې په مړو او زخمیانو کې ګرځي. چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر پیښ سو او د ابو جهل د ژوند آخري لحظې وې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپله پښه د ده پر غاړه کښېښول او تر ژیره یې ونیوی، غواړي چې سر یې ورپرېږدي او ورته ووایي آیا الله عز وجل ذلیله کړې یا عدو الله؟ ابو جهل ویل په څه شی ذلیله؟ جنس یو سړی که تاسې تر یوه سړي زیات وژلي دي، فقط یوه سړي حمله را باندې وکړه ویې وژلم. یعنی دا دونه کار نه دی چې تاسې په لوړ سئ یا زه په ذلیله سم، فقط یوه سړي حمله را باندې وکړه او زه یې ووژلم. او بیا ابو جهل پوښتنه وکړه ویل په جنګ کې کامیابي او غلبه د چا ده؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته ویل کامیابي الله او رسول الله لره ده. ابو جهل ویل دا قدرت او غلبه نه دي، دوی په دې سره نه لوړېږي چې د خپل قوم څخه یو څوک مړ کړي. تاسې د دې فرعون کبر غرور او لویي ته وګورئ. ویل دا قدرت نه دی چې دوی د خپل قوم څخه یو څوک ووژني. دا زما شرف دی چې دشمنانو نه یم وژلی بلکې خپل قوم ووژلم. دا مغرور او متکبر انسان د مرګ په حالت کې دی خو بیا هم د شرف دعوه کوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ده پر ځګر ور وختي، غواړي چې سر یې ورپرېږدي. دلته نو ابو جهل سم ودی او ویې پېژندي. ویل پسونه اعوذ بالله د ژوند په آخرو لحظو کې نه غواړي چې د هغه خپل خره څخه راکښته سي او هغه خپل کبر پرېږدي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې یو وخت یې د مکې مکرمې د خلقو پسونه پیول، ویل هو هغه یم. ابو جهل ویل والله و ډېرې سختې لوړې ته وختې ای شپانګیه، یعنې و داسې سخت او لوړ ځای ته وختې چې څوک نه سوای ورختلی، چې مقصد یې خپل ځان او خپل ځګر و. او بیا ابو جهل وویل چې سر مې پرې کوې غاړه مې اوږده ورسره پرې که، چې سر مې لوی شکې پس له مرګه هم فخر او عزت لویي او عظمت غواړي. نور نو عبدالله ابن مسعود الله تعالی عنه صبر ورته وکړي او یې ورپرې کړي. ورونو الله کوچنی ضعیفه او ډنګر سړی و، د هذیل د قبیلې و او په پخوا کې د قریشو شپانه و. جهل چې واوري ابن مسعود مسلمان سوی دی ډېر په قهر سو
او بیا یې عبدالله د مکې مکرمې پر یوه لار ولیدی، نو یې تر غوږ ونیوی او د جیب څخه یې یو میخ راویستی، د عبدالله غوږ پر دیوال میخ کی. ابن مسعود رضی الله تعالی د دې سره ولاړ دی او غوږ یې میخ دی. دونه وینې ځینې بهېدلې وې چې تر مځکه رسېدلې وې. څو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی، خلاص یې کړي. اوس دغه عبدالله د ابو جهل سر ورپرې کړي او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروړي او ورته ووایي چې دغه دی الله د ابو جهل لکه د دونه غټ دی او ابن مسعود کوچنی سړی دی، دا لوی سر نسي وړلی. نو یې د تورې په څوکه د ابو جهل غوږ ورسری کړي او تناو یې پکښې واچاوه کشوي. عبدالله رهیدی سر پسې کېږي څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه قصه ده. ویل دا څوک دی؟ عبدالله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره وویل الله الذي لا اله الا هو، یعنی په الله پوښتنه در څخه کوم، هغه الله چې بې له ده څخه بل الله نسته. او بیا یې وویل الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. او وی فرمایل دا د دې امت فرعون دی. او عبدالله ته وویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن، یعنی ستا غوږ په مکه کې در سری کړي او تا د ده غوږ دلته او سر یې هم بالابود، دا یې ګټه ده. محترمو ورونو، د دغه جنگ په جریان کې نورې ډېرې واقعې هم پیښې سوي دي چې د مسلمانانو پر صادقه ایمان، پر ثابته عقیده، په جنگ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي. په دې جنگ کې پلرونه د زامنو سره مخامخ سوه، ورونه د ورونو سره مخامخ سوه. څرنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف وه، نو د دوی په مابین کې فیصله په توره سره وسوه. مظلوم د ظالم سره مخامخ او خپل د ظلومیت حق اخیستی چې موږ د هغې یوه د عمیر ابن الحمام واقعه، هغه چې خرماوي یې وغورځولې او جنگ ته داخل سو او بیا شهید سو، او بله د عوف ابن الحارث واقعه چې زغره یې وکشه او جنگ ته داخل سو او شهید سو. د مخه درته خو یو څو نور واقعې دلته د مثال او نمونې پر قسم کم. اول د کفارو په لشکر کې یو سړی و چې د اوسپنې د زنځیرانو کالي یې اغوستې وه، د سر څخه تر پښو پورې په ټول بدن کې یې هیڅ ځای نه معلومېدی بې له دوو سترګو څخه، فقط سترګې یې معلومیږي. او په جنګ یې شروع وکړه، پر هر طرف حملې کوي، وارونه کوي، چپه او راسته طرف ته وهل کوي، مسلمانان زخمیانوي، خو بالمقابل مسلمانان پر ده وارونه کوي، دی وهي په توره، په نیزه، په غوشو، مګر ده د اوسپنې د زنځیرانو کالي اغوستې دي، هیڅ اثر نه پر کوي. مسلمانان د ده د وهلو څخه عاجزه سوه، څه په وکړي؟ پر ده هیڅ واری تاثیر نه کوي او دغه کافر ډېر مسلمانان زخمیان کړه. نو د مسلمانانو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله دغه سړي په عذاب کړو، خوږ یې کړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړه. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی دی، ډېر قوي او جنگي پهلوان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې دغه سړي یوه چاره وکړه، د وهلو لار ورته پیدا کړه. مسلمان اسلحه پر کوي خو تاثیر نه پر کوي. خبره دا نه ده چې څوک واری نسی پر کولی، وارونه پر کیږي خو فایده نه لري، ځکه سر تر پایه په دی. رغبان هو وای ورغلم، شاوخوا پر وګرځېدم، ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سری وي یا به د بدن یوه حصه لڅه وي، خو هر څه چې پر وګرځېدم بې له سترګو بل ځای نه انیم چې وایي بیا هم پر وګرځېدم، چپه او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅوک هیڅ نسی پکولی. زبیر رضی الله تعالی عنه وای نو د مخ د خوا ورته ودرېدم او نیزه مې ښه ورته برابره کړه، ښه نوشان مې ورته ونیوی او د ده پر سترګه مې د نیزې واری وکړ. نیزه هم برابر راغله او پر سترګه وموږ او تر څه وته. دغه کافر هغه واري ووژل سو او الله عز وجل مسلمانان د ده د شر څخه خلاص کړه.
ورونو په جنگ کې داسې نشان وشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګه هم نه ځینې خطا کیږي دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت و. دوهم واقعه قتاده رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې پر سترګه زخمی سو، توره پر مخ ومشته، مخ یې څیرې سو او سترګه یې لاندې پر باړخو ولوېده، سترګه یې په رګو زړیږي او وینې ځینې بهیږي. نو د جنگ د میدان څخه ووتی ځکه نور یې جنگ نسوای کولی. ځینو انصارو ورته وویل را چې سترګه دې در پرېکو. ده ویل یا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه وینم کار نه پلرم چې هغه څه راته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پر دغه حال چې سترګه په زړیږي ورغلی. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس الهي معجزه ښکاره سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا قتاده راسه. قتاده رضی الله تعالی عنه ورغلی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ته کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سترګه ورپورته کړه، په هغه خپل غالب کې یې کښېښول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تیر کړي. قتاده رضی الله تعالی عنه وایي والله نه په پوهېږم چې کومه یوه زخمي سوې وه، سترګه مې داسې سوه لکه اول چې وه. دا هم د نورو ترڅنګ یوه معجزه چې د بدر په ښکاره سوه. د بدر په درېیمه واقعه د بدر په ورځ جنگ او معرکه شروع دي چې د عکاشه ابن محسن الاسدي رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په څه شي وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله محترم ورونو بیا هم پته د قصې تر تمامېدو د مخه پای ته ورسېده. نو پاته قصه به انشاء الله تعالی په راتلونکې 14مه پته کې واورئ. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما